د افغانستان پوځ د مسلکي کېدو، مجهز کېدو او ډیرېدو په لور. دا چې دفاع وزارت تازه څه اعلان کړی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت د بیلابیلو قلوردوګانو او قطعاتو 202 تنه ځوان منصوبین د عبدالله بن مسعود د جګړه ییزو ګډو زده کړو قمندانۍ، د جګړه ییزو ځواکونو ښوونځي، د ډي سي توپ حفظ او مراقبت، اس پی جي 9 ام 40 او ام 2 هاوان او سرحدي پیاده کورسونو له 4 میاشتنۍ مسلکي زده کړو او عملي تطبیقاتو څخه وروسته تېره ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغه شول. مسؤلینو د عملي تطبیقاتو تر ارزونې وروسته یادو فارغانو ته د وینا پر مهال وویل توپچي ځواکونه د پوځ د ملا د تیر حیثیت لري. هغه اردو چې مسلکي او پیاوړي توپچي ځواکونه لري د جګړې د ډګر ګټونکي بلل کیږي. هڅه وکړئ چې په یاده برخه کې د عصري ټکنالوژۍ او وسایلو کارول هم زده کړئ. ورته مهال نویو فارغانو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د ترلاسه شوو مسلکي زده کړو او قوي ایماني جذبې پر مټ به د هیواد له خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او اسلامي ارزښتونو څخه په میړانه دفاع کوي. پوځي کارپوهان وایي چې ملا یعقوب د پوځ مجهز کېدو او مسلکي کېدو پر لور ګټور اقدامات کوي چې دا به ښه پایله ولري. په بل خبر کې راځي چې د پاکستان زندانونو خوشي شوي 4 تن افغانان کډوال هیواد ته راستانه شوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي 4 تن افغان کډوال د افغانستان ته استول شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویب پاڼه خپور شو په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي دي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.